د جاهلیت په زمانہ کې بت پرستی و، شرک و، ظلم و، او په غریب باندې ناانصافي و، د ښځې حق نه و، د مور حق نه و، د یتیم د ژڼکي حق نه و، د بچی حق نه و، هر طرف ته ظلم و، هر طرف ته تیاره و. مورخین کوشش وکړه چې میش د جاهلیت دور چې د کوم رسومات دي غلطه خبرې دي دغه میش یوه نقشه جوړه کړي، یوه نقشه یې بیان کړه. په کتابینه کې دغه تذکره وکړه، د جاهلیت تذکره یې وکړه، د شرک تذکره یې وکړه، د بت پرستی تذکره یې وکړه، د لا قانونیت تذکره یې بیان کړه. او چې کوم غټ کسون وي، مالدار کسون وي، د هغې د قانون تذکره یې وکړه. چې کوم غریب کسون وي، د هغې د قانون تذکره یې وکړه، او د ظلم تذکره یې وکړه، او د بد امني تذکره یې وکړه، ناانصافي تذکره یې وکړه. دی چې کومه نقشه جوړه کړه، نو دی ټوټل هغه د جاهلیت نقشه دومره جامع او مانع نه کړه جوړه لکه څرنګه چې الله تعالی هغه صرف ټوله نقشه په یو آیات کې بیان کړې ده. الله تعالی فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، یا چې تاسو د جهنم د یغه کندې کناره ته رسیدلی وای، چې تاسو نږدې وای چې کناره ته ورسېدلی وای، کنده ته ورسېدلی وای، خو مو تاسو د یغه کندې نه، د یغه د جهنم د کینه، د یغه کندې نه مو تاسو په حفاظت کې کړی، د یغه نه بچ کړی. الله تعالی لفظ ذکر کړی شفا. شفا مطلب دا دی چې یو روډ دی، یو سړک ته شوی دی، د په کناره باندې یې بدی دا یو ورسره بایي چې څوکه دا کناره خوري دغه عاده پوره چې هغه روډ ته یې به د لوند ورننوځي، لیارکه جوړه کو، د لوند ټوله خوره زه نه لرې کو، صرف د پوسه هغه معمولي پاټ پوته شي. بس که یو انسان په د معمولي پاټ باندې د پوسه پښه کښېږدي، نو هغه فورا نو کې تلویږي، هغه فورا نو هغه کندې تلویږي. نو په دغه ځای کې د انسان هلاکت نه دی، د یوه سړي هلاکت نه دی، د یوه انسان خودکشي نه ده، دا د پیرا قبیلې هلاکت نه دی، د پیرا قوم هلاکت نه دی، بلکې د ټول انسانیت هلاکت دی. نو الله تعالی فرمایي چې کسای د جاهلیت په دور کې توس داسې بت پرستی کړې وه، دومره شرک هم کړی و، دومره ظلم هم کړی و، دومره بد امني هم کړې وه، خپل ځون ته قانوني هم جوړ کړی وي چې توس د جهنم کې په غوړه باندې داس ګرځېدلی، توس ته دغه کې غوړه ته رسېدلی وای، دغه عاده پوره چې مو نبي علیه الصلاة والسلام مبعوث کا، توس ته مې درولوژه، نو نبي علیه الصلاة والسلام په وجه باندې مو توس د دغه د جهنم د کینه، د دغه جهنم د کندې نه مو بچ کړی. نو دغه وجه نه فرمایي چې توس مو د هلاکت نه هم بچ کړی او توس مو د تباهۍ نه هم بچ کړی. نو نبي علیه الصلاة والسلام په بعثت نه مخه خلک څومره ګمراهي کړلې، څومره بت پرستی وکړه، څومره غلطه چارې وکړې، چې کله نبي علیه الصلاة والسلام مبعوث شو، روغی دنیا ته روغی، بیا د د وجه نه ټول ګمراهي ختم شوې، د د وجه نه ټول جهالت او د د وجه نه ټول بت پرستی او شرک ته ختم شو.